د پښتنو په برخه کې یو داسې کتاب لاسته راغلی چې د پښتنو 900 کلن ژوند پکې خوندي شوی دی او دا کتاب 450 کاله مخکې تالیف شوی دی. په دې کتاب کې البته د پټې خزانې داسې موضوعات چې هلته یاد شوي وو، وروسته ډېرې سندونه پیدا شول چې هغه یې زیات وڅېړل او تشریح یې کړل. لیکن دا کتاب چې د پټې خزانې نه 140 کاله مشر دی، داسې موضوعات لري چې په پټه خزانه کې ډېر په لنډیز راغلي، لیکن دې کتاب مفصل څېړلي دي. نو زه مخکې له دې چې هغه ځایونه چې په پټه خزانه کې د دې کتاب په وسیله رڼا پرې اچول کېږي، د هغو نه مخکې دا کتاب در وپېژنم. زه ناروغ وم، د دې توان مې په ځان کې نه لید چې قندهار ته راشم، لیکن باوري صاحب او انځور صاحب ما ته وویل چې باید حتما دې سیمینار ته راشم او د دې نوي پیدا شوي کتاب په باب درنو پوهانو علاقمندانو ته معلومات ورکړم. دا کتاب 900 کاله مخکې د پښتنو د یو عرفاني، ادبي او اجتماعي نهضت په باب نوي معلومات لري، نوي خبرې لري او داسې وخت تالیف شوی دی چې هغه وخت فکر نه کېده چې په پښتنو کې د داسې منظم د سلوک او عرفان او د اجتماعي فعالیتونو او د ادبي پنځونو دوره شروع شوې. دا کتاب په 8مه، 9مه او 10مه پیړۍ کې د پښتنو هغه مشاهیر او مخکښان را پیژني چې د یو لوی عرفاني نهضت تداوی یې ښیي، په پښتنو کې شعور پیدا کړی او په پښتنو کې ادب خور کړی دی. دا نهضتونه یا دا نهضت 300 کاله چلیدلی، په 400 کال کې چې د دې نهضت یو بانی شیخ قاسم افغان عرفاني فعالیت کوي، په پښتونخوا کې د بایزید روښان نهضت راولاړ شوی. موږ تر اوسه فکر کاوه چې د پښتو عرفاني نهضت بانی بایزید روښان دی، لیکن دې کتاب وښوده چې 300 کاله وړاندې د بایزید روښان نه په پښتنو کې یو لوی عرفاني نهضت را پیل شوی. د دې کتاب نوم دی اسرار الافغان، د پښتنو رازونه. او دا کتاب په 1009 کال کې شروع شوی دی چې پخواني کتبي او شفاهي روایات یې پکې راټول کړي او په 1012 کال دا پای ته رسېدلی دی. په دې کتاب کې د پښتنو په سلهاوو اجتماعي فعالین او میرمنې یادې شوي، په سوونو د میرمنو او د نارینه‌وو نومونه پکې دي او دا ډېره جالبه ده. پښتانه لا تر اوسه هم حاضر نه دي چې د ښځو نومونه یې په کتابونو کې ولیکل شي، لیکن په دې کتاب کې په سوونو داسې ښځې چې د عرفان، تصوف او ادب په برخه کې فعالې وې یادې شوي دي. کتاب په دري ژبه دی، ځکه هغه وخت د لیک ژبه تقریبا دري وه او د هندي سبک دري لیکلې ده، یعنی پښتو لغتونه هم پکې دي او پښتو تاثیر هم پرې پروت دی. دا کتاب یو پښتانه لیکلی دی، د دې پښتانه نوم دی حسین بن صابر بن خضر سینځی. دا چې سینځي د پښتنو په بیلو بیلو قبیلو کې شته، په دې به څېړنه کوو چې دا د کومې قبیلې سره تړلی دی.
دا کتاب لیکلی دی او دا د شیخ قاسم مرید دی. شیخ قاسم د شیخ متی بابا کودی یا پردی کی، یعنی په 400 کالو کې د شیخ متی بابا نه راوروسته شیخ قاسم د ده په اولاده کې دی او یو لوی ولی الله او لوی پیر دی. شیخ متی بابا د پښتو د لومړني تصوفي شعر شاعر دی. د لومړی ځل په پښتو کې تصوف فلسفي انداز کې ویلی او پټې خزانې د ده شعر خوندي کړی. همداراز پټې خزانې په ډېر لنډیز د ده ژوندلیک ښودلی دی، لیکن په دې کتاب کې لومړنی فصل د ده د کراماتو او د ده د خوارقو په برخه کې دی او نور فصلونه د ده د اولادې په کراماتو او د ده د طریقې په دوام کې دی. یعنی هلته یوازې په 2-3 مخونو کې معرفي شوی، دلته ټول کتاب د ده په باب دی. نو دا د شیخ متی بابا یو مکتب دی تصوفي چې جوړ کړی دی او په پښتنو کې خور کړی دی. کلی په کلی دی مشهور دی، ځي خلک یې درناوی کوي، احترام یې کوي او د ده تصوف د سما یعنی د هغه عرفاني رقص برخې هم لري چې په پښتنو کې اوس هم رقص ته بد ګوري، لیکن د ده هغه عرفاني رقص چې نور صوفیان یې کوي په دې کتاب کې یاد شوی دی. همداراز د پیروانو ملګري درلودل چې هغو به عرفاني سندرې ویلې او هغه به په ترنم ویلې او په مجلس کې به ویلې. دا هم پکې راغلي، د هغو خلکو نومونه هم راغلي او صراحت یې کړی چې دوی به بدله خواني کوله، یعنی هغه نوم یې نه دی ور بدل کړی، دوی به بدلې ویلې. په دې ترتیب د دې کتاب محتویات د پښتنو د 400 کلن ژوند 400 کاله وړاندې د هغو ژوند ښکارندوی او څرګندوی دي او د دوی روابط، د دوی هغه خوی و خصلت، د دوی اجتماعي کړه دا ټول پکې راغلي دي. کتاب 18 فصلونه لري چې په دې فصلونو کې د شیخ متی بابا فصل لومړی دی، بیا وروسته نور فصلونه راځي د ده د اولادونو، مسیانو، کړوسیانو په برخه کې او کله کله هم د دې طریقې د نورو خلیفګانو په باب دي. په دې فصلونو کې په 3م فصل کې د شیخ متی بابا نمسی شیخ کټه بابا راغلی دی. شیخ کټه بابا په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه د مؤلف په اسم معرفي شوی او ډېرې خبرې نه دي پېښ شوې، لیکن په دې کتاب کې یو مفصل بحث پرې لیکل شوی دی. په همدې سلسله کې په یوه فصل کې بیبي نیکبخته راځي. بیبي نیکبخته د شیخ قدم قندهاري میرمن وه او د دې د نسه شیخ قاسم افغان زیږېدلی و او شیخ قاسم افغان دغه عرفاني نهضت ته دومره وده ورکړه چې دی 8 کاله عربستان ته ولاړ. دومره وده یې ورکړه چې له عربستانه تر هندوستان پورې په لکونو مریدان پیدا کړل. کتاب لیکي چې د ده په وینا او د ده په سترګو کې دومره اثر و چې چاته به یې وکتل هغه به د ده مرید شو. نو په دې اساس چیرته چې تللی د مریدانو لښکر پسې روان شوی دی، تر دې چې کله د هند واکمن مغولي واکمن جلال الدین اکبر ته د ده د محبوبیت او د ده د نفوذ خبرې ورسېدې،
هغه وډار شو چې زما نه به حکومت ونیسي. همهغه و چې په لاهور کې یې بندي کړ او بیا یې هند ته بوته او د چینار په کلا کې په 1014 کال وفات شو. نو په دې اساس د یو لوی نهضت دی 400 کاله یې ژوند کړی او په 400 کلونو کې پښتانه د تصوف او رڼا لور ته وربللي دي. د اسرار العارفین مؤلف د ټولو کراماتو او خوارقو په باره کې بشپړ معلومات ورکوي او بشپړې خبرې پرې کوي. د وروستي ژوند په برخه کې بیا هم نورو کتابونو خبرې کړي دي. د دې کتاب ارزښت په دې کې دی چې د پښتنو د تاریخ یو نوی باب موږ ته راپرانیسي. علاوه په سوونو نارینه او ښځو چې په دې کتاب کې یاد شوي، د پښتنو په سلهاوو شجرې پکې راغلي. دا هغه وخت چې د پښتنو د شجرو کتابونه لا نه وو لیکل شوي، ځکه دا کتاب تر مخزن افغاني نه چې نعمت الله هروي لیکلی تقریبا 10 کاله یا 20 کاله مشر دی. یعنی لومړی ځل شجرې دی کتاب د پښتنو شجرې لیکلي او شجرې په څه شکل لیکلي؟ په داسې شکل یې لیکلي دي چې مثلا پلانی د پلانی زوی نه لیکي، پلانی پلانی ځای پلانی ځای پلانی ځای. په دې ترتیب د دیزي سلسله یې پاللي. دیزي سلسله په دې ترتیب ارزښتناکه ده چې پلانی د پلانی زوی یو 15 پیړۍ ځي، بیا یو بل ځای راځي، بیا هغه یو 15 پیړۍ. لیکن دغه ځي یو د بل زامن نه دي، دا د یوې مرحلې مشران دي، د یو نسل د یوې مرحلې مشران دي. دا یې په سوونو پکې ذکر کړي چې په کتابونو کې نشته او موږ به د پښتنو شجرې د دې نه معلوموو. ده په خپل کتاب کې ډېر مفصل معرفي کړي دي خلک. مثلا تاریخچه مې درته وایم چې څنګه ترلاسه شوی دی. مثلا دا کتاب څوک چې معرفي کوي، راغلی شیخ قاسم معرفي کوي چې د دې کورنۍ هغه وروستی سړی دی. لیکي حضرت شیخ قاسم قادری حنفی بن حضرت شیخ قدم القندهاری الترنکی، دوی لومړی په ترنک کې اوسېدل په قلات کې. ثم الپشوری ابن زبدة الاتقیاء سلالة الاولیاء ولی الوقت حضرت خواجه محمد زاهد بن شیخ الاسلام والمسلمین قدوة المحققین زبدة العارفین اسرع الشتاء و اوسع الازیاء و اوقف الاطوار قطب اولیاء بلاد هادی اهل مراد سرحلقه ابدال و اوتاد حضرت شیخ میرداد ابن حضرت شیخ سلطان بن حضرت شیخ کته بن محرم اسرار ربانی مظهر انوار سبحانی راسخ دین متین ولی الوقت حضرت شیخ یوسف ظاهربین بن شجره اولیاء افغانیه مقتدای مشایخ سلبنیه کاشف اسرار ربانیه مظهر انوار سبحانیه صاحب مقامات عالیه مالک درجات سامیه ولی الوقت خاص الناس حضرت شیخ متی بن حضرت شیخ عباس بن قدوة الاولیاء الزمان اسوة مشایخ الاعوان شیخ عمر بن حمید الخصال و جزیل الاعمال بوجه الجمیل حضرت شیخ خلیل بن غوری بن کند بن خرشکبون بن سلبن افغان نور الله مرقدهم بنور الغفران. دومره مفصل معلومات ورکوي. شیخ قاسم نه شروع کړي هم سلبن ته رسولي،
خرشبون ته یې رسولي. بل مهم ټکی دا دی چې په دې کتاب کې چې 4,500 کاله مخکې لیکل شوی دی په لسهاوو ځله د افغانستان نوم راغلی او خراسان هم ورسره راغلی چې د دواړو پولې یې هم ښودلي، یعنې هغه وخت چې خراسان موجود و ورسره افغانستان هم موجود و. او بل ګرچې پښتو لغتونه ما ووایي چې ډېر دي پکې، لیکن یو پښتو شعر هم پکې دی چې هغه د شیخ حسن په کراماتو کې راغلی. وایي حسن د متی د شپې کوتې سبا سرولوې له غیلو سره تلې. دا د ده یو کرامت دی چې حسن د متی زوی د شپې غیلې کوتې میږي کوتلې، بیا یوه ورځ د دې غیلو نه یو چا د هغو سرونه به هغه ته ورچول یوه ځای ته، د هغو هغه میږي سر چې تور شوی و په اور کې هغه یې هلته غورځولی. سبا چې د میږو رمه روانه ده دغه میږ هم پکې روانه ده چې سر یې الو شوی دی. نو دا د دوی هغه د کراماتو سلسله ده. البته کرامات بیا د اولیاو بیله دنیا ده، ځینې یې مني ځینې یې نه مني، لیکن مریدان ورته عقیده لري او هغه لیکي. او په دې کتاب کې هم دا ډول کرامات ډېر زیات لیکل شوي. نو دا کتاب 4,500 کاله مخکې لیکل شوی، لیکن ورک و، ډېر لږ لاسته راغلی و. په 1984 کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه پیدا کړې وه په کلکته کې، لیکن چون هغه انګریزي استعماري سیاست ورسره و، د دې کتاب نه فقط د دې لپاره استفاده کړې چې د دې کتاب په وروستي فصل کې نیم فصل په دې برخه کې دی چې پښتانه بني اسرائیل دي. د هغه انګریزي سیاست او استعماري سیاست په خاطر لیکلي چې په دې کتاب کې راغلي چې پښتانه بني اسرائیل دي. نورې د کتاب په متن هم خبرې نه دي کړي او کتاب یې هم ورک کړی چې په لاس کې نشته. وروسته یو 14-15 کاله مخکې یا 20 کاله مخکې د دې کتاب یوه قلمي نسخه نه، د قلمي نسخې فوټوسټیټ د کراچۍ د کاغذونو په د ردي کاغذونو په بازار کې د چا لاس ته ورغلی و چې بالاخره د هغو یوه نسخه زموږ درنې خور پروین ملال ته رسېدلې وه، هغه یې ما ته راولېږله د انځور صاحب په لاس. او بل د دې کتاب یوه برخه، دا عجیب کتاب دی، دا یوازې ستوری نه دی، دا د ستورو یوه مجموعه ده، پریونې ده، هم شاخچې لري هم بیخچې لري. د دې کتاب نه بیل شوي کتابونه هم شته، د دې کتاب نه راشنه شوي کتابونه هم شته چې ورو ورو د هغو پتې هم ولګېدې. څو کاله وړاندې د ایرانیانو یوه مجله ده دانش په اسلام آباد کې خپرېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه شاخچه د عارف نوشاهي لاس ته ورغلي او هغه وایي چې د عبدالقدوس د دې کتاب نه لیکلې ده. د عارف نوشاهي لاس ته ورغلي، هغو د یوه نشر ناشده متن پایس په دې مجله کې چاپ کړې ده. بیا له نیکه مرغه په دغې مقدمه کې چې عارف نوشاهي پې لیکلې څېړنه یې کړې، د دې اصلي کتاب اسرار الافغان د یوې نسخې پته یې ورکړې چې دا په جرمني کې په یوه کتابتون کې ساتلی کېږي. له نیکه مرغه د کتابتون نمبر و د ټول یې ورکړې. دا ما انځور صاحب ته ورکړل، هغه زحمت و جرمني ته ولاړ، کتاب یې پیدا کا، لیکن د کتابخانې شرایط دا و چې کتاب یې نه راکوه او که راکولی یم څو پاڼې. بیا یو ملګري ورته معذف کړل، یو څو پاڼې راکړې. خو بالاخره 3 یا 4 میاشتې مخکې د قرنطین نه په وخت کې د دې کتاب بشپړ متن راورسېد او انځور صاحب زحمت ویوست، هغه راغی. ما په دې قرنطین کې د کتاب په تیارولو پیل وکړ. دا دواړې نسخې مې سره مقابله کړې او بالاخره په همدې وخت کې مې کمپوز ته وسپارلې، کمپیوټر کار ته. لیکن متاسفانه چې زه په دې وروستیو وختونو کې ناروغ شوم
او هغه کار سر ته نه دی رسېدلی، کار پې کوم. او خدای ته مې دا دعا کوله چې خدایه ژوند راکړي چې دغه کتاب خپلو پښتنو ته ورسوو. اوس خوښ یم چې په دې کتاب انشاءالله زه خپل کار بشپړوم. او زما تخمین او اټکل دا دی چې د نوي پسرلي پورې به دا چاپیږي او د علاقمندانو لاسونو ته به رسیږي. نورې ډېرې خبرې دي د دې کتاب، ځکه نوی کتاب دی، د پښتنو دپاره یو نوی زیری دی. په دې مقدمه راځي، په دې به تعلیقات راځي، ډېر څه دي چې په دې کې روښانه کیږي. زه نور ستاسو سر نه پرې خوږوم. تشکر.